د افغانستان اسلامي امارت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو د کوربه‌توب او منځګړیتوب له امله د ترکیې جمهوریت او د قطر دولت له ورونو هیوادونو څخه یو ځل بیا مننه کوي. د افغانستان اسلامي امارت استازي د مشرتابه په ځانګړي هدایت په ښه نیت او صلاحیت سره له پاکستاني لوري سره د استانبول د دوه ورځنۍ ناستې لپاره په دې هیله ګډون وکړ چې دا ځل به پاکستانی اړخ له خپلو مشرانو سره له سلا مشورو وروسته د منځګړو له ټولو هڅو سره کومې پایلې ته ونه رسېږو. بل داسې غوربند خو د پاکستان سره څه موږ له خوا نه کوم متفقین وجود نه لري او هغه به مراعات کېږي. داسې دا ځل د خبرو او جریان ولې موافق نه سو. ما یادونه په خپل اعلامیه کې هم کړې ده چې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان دننه امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حال داسې د افغانستان د توام خبره نه وه او په خپله به هېڅ ډول امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته ژمن نه وو، نو ځکه خبرو نتیجه ورنه کړي. بعضې خلک په پاکستان کې یوه خاصه کړي ده، ممکن هغوی په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي او ښه ولاړ اقتصاد نه غواړي، ځکه نو مزاحمتونه ایجادوي. که د مزاحمت دپاره هېڅ بهانه شتون نه لري. بل دا ده چې اسلامي امارت د خپل ملت سره په هماهنګۍ اقدامات ترسره کړي دي. خو په عموم کې موږ د مسلې لویېدل نه دي غوښتي تر اوسه چې یا په دې باندې یو عمومي مجمع راټوله سي یا ډېره غټه سي چې بیا قابو کول ګرانېږي. په هر صورت موږ خبرو ته او میز ته فرصت ورکړی. موږ به د خپل هېواد دفاع کوو. افغانستان د خپل هېواد دفاع حق لري او ما مخکې یادونه وکړه چې انشاءالله د ملت په همکارۍ او همغږۍ به د خپلې خاورې له وجب څخه ساتنه او دفاع کوو او چاته به د مداخلو د حریم نقد اجازه نه ورکول کېږي. او په عموم کې موږ هغه جریانات چې په سیمه کې واقع کېږي غواړو ټولې سیمه پرې باندې آګاه او خبره وي او د سیمې هېوادونه دې ته هم رابولو او متوجه کوو چې دا مکه دې ته متوجه وي چې دسیسه په لاره کې نه وي چې بیا سیمه نامن کول غواړي. ځینو کړیو پروژې اخیستې وي له لویو قدرتونو نه، بیا د سیمې د ناامنۍ هڅې وکړي. نو په سیمه کې نور هېوادونه باید د ستونزو متوجه وي. زموږ سره نږدې ایران ده، ورسره منځنۍ اسیا ده، روسیه ده، شاوخوا سیمې چې ټول هغه د حساسیت د مسلې او د منطقې درک کوي. موږ د ټولو توجه دې ته اړ اوسي د دسیسو مخنیوي ته په عموم کې پاملرنه ولري.